جانو ولې ورو فصل مټایي شته هلکه دا سړی خو ډېر زیات خوشحاله نه دی ولې څه چل دی څه پوهېده نه مېده نه دی لګو چې مټایي غواړي جانو زه نن ځکه خوشحاله یم چې ما نن خپل ډیګري کمپلیټ کړه او زه د خپل کلي ته ما یو وروڼو خویندې له مټایي ویستلې هلکه ورور زموږ سره ښایسته مټایي چې ده هغه په 700 روپۍ باندې کیلو دی د هغې نه بدل درکړو صحیح ده صحیح ده که نه بایجان هغې نه به الله هلکه د هغې ښایسته مټایي نه دې ورور له ور واچوه ډېر په مینه باندې لګیا دی وشه ښکلې مطبعي دې راوله صحیح ده هلکه بایجانه ولې خیر خو دی ته خو ډېر زیات وارخطا یې څه جیب مې درنه چوو غوسې ساتې زه بایجان د جیب خو راته ورپته نه شپې خو ما سره په جیب کې صرف 1000 روپۍ وې هغه رانه چېرته ګاډې وړې کړي خیر دی تاسو دا مټایي واپس واخلئ هلکه بایجانه دا څه خبره ده یاره چې ستا نه پیسې چېرته ګاډې وړې کړي نو دا خو څه خاص خبره نه ده بس ای به دا مټایي چې ده دا زما د طرفه واله دا ستا پرې شوه او چې کله ستا سره پیسې وشوې نو بس بیا به پیسې در وړې ماله خو د مټایي ته واله او بس زه ته ټیک ده بیا ورور زه خو اوس روان یم کلي ته او زما بیا پته نه لګي چې زه به واپس راشم او که نه به راتلم خو خیر دی تاسو به ما د خپل د اکاونټ نمبر راکړئ او زه به دا پوره کوشش کوم چې څنګه کلي ته ورسم نو بیا ستاسو دا پیسې تاسو ته واپس کړم یلکه ته خو څه عجیبه سړی یاره ای به مړه دا خو څه خاص خبره نشته دی ای به دا مټایي زما د طرفه شوه چې کله د سره پیسې وشوې نو بس بیا به ته مال راوړې دا خو څه خاص خبره نه ده ځه بس ځه جی ستاسو ډېره مهرباني یاره ما سره خو ډېر زیات غم دی دا پیسې چېرته لاړې ما سره خو د کرایې پیسې هم دي ولې ورور دا پیسې د څه دي تا چې په کم ټایم کې به جیب کې ګوتې والې که نه دا ستا نه په اخر ټایم کې غورځېدل دی ستا ډېره مهرباني زما سره د ټکټ پیسې هم نه وې دا مټایي به ورته په دې بیګ کې کېږدم چې کلي ته ورسم هلکه په دې کې دا پیسې د کوم طرفه راغلي هلکه یا خو دې سړي ما سره ډېر ښه وکړو چې ما له 300 روپۍ نورې مې راولېږلې ځم چې دلې دا پیسې واپس ورکړم ای بایجانه ای بایجانه ولې بایجانه ته خو بیا واپس راغلې خیر خو دی نور څه پکار دي یاره ورور نور هېڅ څه نه دي پکار او ته ډېر زیات ایماندار سړی زما هغه پیسې هم بیا ما ته میلاو شوې هغه زما په دې بیګ کې پرتې وې او تا سره دومره احساس و چې تا ما له بیا 300 روپۍ نورې راولېږلې نو ته مهرباني وکړه ما له یو جفته غاړه راکړه یاره جي ستاسو ډېره ډېره مهرباني او په دنیا کې تاسو صرف د خلکو سره ښه کوئ دا زمونږ د دې دوکان مشر دی د ده د طرفه موږ ته دا حکم احکام دي چې څوک هم راځي او پیسې ورسره نی غریبانه نی یا څه مسئلې ده نو د الله د رضا لپاره له هر څیز ورکوئ د هر چا سره ښه کوئ د هر چا سره او د ښه کولو بدلې ورشته دی